په قرآن پاک کې انسان ته هدایت که چیرې دا احکامات پر ځان عملي کړو نو ژمنه در سره کوم چې هیڅ په ژوند کې د ستونزو سره مخ نشو او خوشحاله پاتې ژوند به تېروو. نو راځئ چې په دې احکاماتو باندې ځان پوه کړو او عمل پرې وکړو. د اجازت نه پرته د چا کور یا کوټې ته مه داخلېږئ. په خپلو کې د قرض معاملات تقریر کړئ او د چا ړوند تقلید مه کوئ. که په چا مو قرض وي او هغه تنګلاسی وي نو هغه ته مهلت ورکړئ. د سود اخیستو او د سود ورکولو نه ډډه وکړئ. رشوت مه اختیاروئ او ترېنه ډډه وکړئ. کله چې له چا سره واده وکړئ نو خپله واده پوره کوئ. په خپلو کې اعتماد قایم وساتئ او له بدو ګمانونو ځان وساتئ. دروغ او رښتیا هیڅ وخت سره مه یوځای کوئ. د نورو ترمنځ په انصاف فیصله وکړئ. د بدو ویلو او د بد زبانۍ څخه ځان وساتئ. قار مه کوئ او په خپل قار قابو وساتئ. د نورو سره ښېګڼه وکړئ. د کبر څخه ځان وساتئ. د نورو غلطیانې ور وبخئ. د نورو سره په نرمۍ خبرې وکړئ. خپل آواز ټیټ وساتئ او آرامه خبرې وکړئ. په نورو ملنډې مه وهئ. د مور او د پلار احترام وکړئ او د هغو خبره ومنئ. د مور او د پلار د بې ادبۍ څخه ځان وساتئ او د هغو په مخ کې د اوف کلمه هم مه وایئ. السلام علیکم.